ګرانو ملګرو، په پښتو کې د مفرد او جمع یا نارینه او ښځینه حالت له پلوه مرستیال فعل هم ځانګړې بڼه غوره کوي او موږ او تاسو ته پکار ده چې فاعل او اصلي فعل ته په کتو یې مرستیال فعلونه هم ولیکو. یعنی که نارینه وي په نارینه بڼه یې ولیکو، که ښځینه وي په ښځینه، یا که مفرد وي په مفرده بڼه، او که ښځینه وي په ښځینه بڼه، هغسې چې زموږ د ژبې غوښتنه ده. خو لکه هغه تېره ویډیو کې موږ او تاسو په دې خبره وکړه چې ځینې کسان خپلې لهجې ته په پام او یا هم د ناپوهاوي له امله دوی ښځینه جمع یا کله مفرد هم د جمع مذکر په بڼه لیکي. خو دې لپاره چې موږ او تاسو تېروتنې ونه کړو، ما دلته دوه بېلګې د ښځینه او نارینه یا د مفرد او جمع راوړي دي، تاسو سره شریکوم. مثال دی: پلان پلی شوی دی او پلانونه پلي شوي دي. برنامه پلي شوې ده، برنامې پلي شوي دي. که ته وایې چې پلان پلی شوی، په دې کې پلان نارینه نوم دی، پلی چې دا فعل دی په نرمه یې راځي. شوی دی یعنی مرستیال اصلي او بشپړان فعل هم په نرمه یې راځي. پلانونه پلي شوي، 2 پلانونه پلي شوي، 10 پلانونه پلي شوي، ډېر پلانونه پلي شوي. دا هم چې کله پلانونه سو یعنی جمع سو فعل، یعنی کله چې فاعل جمع شو نو فعل اصلي چې ده هغه هم جمع بڼه غوره کوي، خو په څرګنده یې، او مرستیال اصلي او بشپړان فعل هم په څرګنده یې لیکل کیږي. لکه په مفرد کې شوی دی راغلی، خو دلته شوي دي. خو دلته ما دویمه بیلګه کې د پلان په ځای برنامه راوړې چې همدا د پلان معنا هم لري او د پروګرام معنا هم لري. برنامه پلي شوې ده. ګوره هلته چې پلان و مذکر و پلی شوی دی، خو دلته چې فاعل ښځینه ده بیا پلی په پلې بدله سوه، شوی په شوې سوه او دی په ده بدله سوه. دا ډول برنامې پلي شوي دي. 2 برنامې پلي شوي، برنامې پلي شوي، ډېرې برنامې پلي شوي. په دې کې بیا چې ده پلې بیا هم لکه ښځینه مفرد کې چې په اوږده یې لیکل کېده همغسې راځي، خو شوي هم همغسې راځي، اصلي فعل لومړنی، او بیا جمع فعل چې ده دی راځي. نو د دغو بیلګو لنډ توپیر هیله د پام دې سره وکړئ. مثلا ته وایې چې باور ستړی شوی، اوس نه پوهېږي چې که جمع وي څو کسان ستړي وي، بیا یې څنګه لیکم. همدې پلي ته وګوره، پلي شوي، پلانونه پلي شوي. باور او محمود ستړي شوي، یا هلکان ستړي شوي، یعنی ډېر هلکان شو. یا لیکي چې لیلا ستړې شوې، لکه دلته برنامه پلي شوې، هلته که مفرد کې پلان پلی و، دلته موږ پلي کړه. داسې هلته ستړی و، موږ دلته ښځینه نوم چې سو لیلا شوه ستړې او بیا شوې ده. بیا که وایې چې ښځې ستړې شوي دي، نو همدغه بیلګې سوې، دې فرمول ته اچوئ او بیا به هېڅ وخت پکې تېروتنه نه کوئ. هم په لنډ ډول اخر کې درته وایم چې پورتنیو بیلګو کې نارینه اصلي او مرستیال فعلونه چې دي په نرمې یې راځي، خو په مفرد حالت کې، او په جمع حالت کې چې ده بیا په څرګنده یې راځي، یعنی څنګ په څنګ یې سره. خو ښځینه مفرد او جمع اصلي فعلونه چې دي په اوږدې یې سره راځي، او مرستیال فعلونه چې دي اصلي مرستیال فعل په اوږدې یې سره ده، او بشپړان مرستیال فعل چې ده که مفرد وي په ده سره ده او که جمع وي په دې سره دی. اوس راځمه د رسنیو بیلګې ته چې دا تېروتنې لري. مثال یې همدغه ده: په خوست کې د 400 میلیونه افغانیو په ارزښت بېلابېلې پرمختیایي پروژې پلي شوي. دلته خو یې پلي درست راوړی، خو شوي نادرست دی. پلي شوي یعنی څنګ په څنګ یې ورسره باید راسي. دویمه بیلګه یې ما درته لیکلې چې په خوست کې د 400 میلیون افغانیو په ارزښت بېلابېلې پرمختیایي پروژې پلي شوي دي، دې ورسره راسي هم. یا دویمه بیلګه ده: پاکستان کې د ضمني انتخاباتو نتیجې اعلان شوي. ګوره دلته نتیجې دي، نو باید
شوي نه راسي، شوي راسي. پاکستان کې د ضمني انتخاباتو نتیجې اعلان شوي، یعنی لاندې باندې یې سره سم دی. که داسې وای چې پاکستان کې د ضمني انتخاباتو نتایج بیا څنګه وو، شوي صحیح ورته راتله، ځکه هلته نتایج چې ده نارینه نوم څه، خو نتیجې چې دی بیا په پښتو سره جمع سوې ده، اوږده یې راغلې ده چې اوږده یې د ښځینه نوم نښه ده، نو بیا اعلان شوي سمه راځي، یعنی لاندې باندې یې سره، او شوي ناسم دی. ښه وخت ولرئ.